بله خبره د مربع او مکعب. اوس ټول شرکتونه چې کار کوي هغه د متر مربع په طریقه کار کوي. یعنې یو ځای چې ودانۍ جوړه شي بیا هغه بام ورسره متر مربع کې برای قیمت وکړي. موږ دا شی د استملاک په قانون کې په متر مکعب نیولی دی. متر مکعب د دوی چې څومره روپۍ پر ځي تقریبا د هغه 2 چنده 2.5 چنده تر 3 چنده پورې ځي. ځکه په متر مربع کې چې د یو ځای د ودانۍ یا د یو خونې سر هغه 40 متره راځي، د مکعب حساب هغه 120 متره راځي. نو 40 او 120 ډېر لوی غټ تفاوت دی، ډېر لوی تفاوت دی. یعنې که بالفرض والتقدیر یا نسلت مثلا درته وایم چې د یو چا د دغه 40 متره خونې متر مربع په زر حساب کړو نو د 40 زره کېږي، او که دا په متر مکعب حساب سي نو بیا د دې سړي 1,20,000 افغانۍ کېږي. یعنې د دوی څخه شرکت دی یا د دوی څخه پر جوړېدو باندې نو هغه 40 زره دي او موږ ورکوو 1,20,000. په دې کې موږ هغه د دوی چې رنګمالي یې کړې ده یا لینکشي کړي دي په دې دیوالو کې یا ستبې پر ستړي شوي دي یا هم د دغه ستړیا چې د دې کوره وځي بل ځای ځي د دغه ټول شان مد نظر ونیول سول د دوی سره د رحم پر بنیاد باندې. نو دا یو ډېر د خوښۍ خبره ده. دا شی به انشاءالله خلکو ته ورسېږي.